ته راوګرځو. همدرد صاحب مهرباني وکړئ مایک په اختیار کې ده. او مننه، سلامونه تاسو ته، اخندزاده صاحب، سلطان صاحب او نور د سپیس ټولو ګډونوالو او ویناوالو ته. ما بحث واورېدو د اوله په دې سپیس کې او پرون او هغه بله ورځ هم بحثونه وشول. اصلا خبره اصلي سوال چې موږ باید مطرح کړو هغه دا نه دی چې انټرنیټ خلاص شو یا انټرنیټ بند شو. اصلي سوال دا دی چې یو نظام په اصطلاح یا یو حاکمیت چې راغلی د خلکو د خادم په حیث او دوی اصلي وظیفه دوی اصلي مسؤلیت دا دی چې خلکو ته خدمات عرضه کړي او په ټولنه کې نظم او سوکالي او سهولت او هغه په اصطلاح د قانون تنفیذ رامنځته کړي. دغسې یو نظام ولې دا صلاحیت ولري چې په مطلق انحصار او په مطلق استبداد کې اساسي حقوق د خلکو نقض کړي؟ سوال دا دی اساسي سوال دا دی چې ولې یو څوک چې ځان حاکم ګڼي او د 40 میلیونو انسانانو او دا 40 میلیونه انسانان بیا د ډېرو نورو انسانانو سره نړۍ په ګوټ ګوټ کې وصل دي. دغه هېواد د نړیوال کلي یوه برخه ده، د بشري تکاملي سیر یوه برخه ده. په دغسې یوه عصر کې یو مستبد یو جابر حاکمیت راشي، کله تعلیم په خلکو بند کی، بیا هغه ته تفسیر او تفصیلونه لټوي، کله د خلکو اساسي حقوق بند کی، کله مثلا خلکو نه د بیان د ازادۍ او د نقد او د انتقاد حق واخلي، او کله بیا راشي دغه نن سبا دغه موږ تاسو ژوند کوو د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان په 2014 کال کې اخندزاده صاحب د ملګرو ملتونو منشور یو ماده ته تعدیل یا تغییر ورکو چې انټرنیټ په هغه کې اساسي حق وګڼل شي. په 2014 کال کې انټرنیټ د اساسي حق په ډول سره ګڼل شوی د ملګرو ملتونو په منشور کې، او په هغه کې دا هم تسجیل شوی دی چې د انسانانو آنلاین حقوق هماغه حقوق دي لکه آفلاین، یعنی په کرښه او د کرښې نه پرته حقوق د انسانانو مساوي دي. د بشر حقوق، ازادي د بیان، مثلا مسؤلیت، حتی جرایم دغه انټرنیټي دا شیان هماغسې په ډېرو هېوادو کې برخورد سره کېږي لکه په عام فضا کې چې برخورد سره کېږي. یو سړی راپورته کېږي د حاکم په نامه، مثلا ماخوستن یو خوب ویني، دا چې دلیل یې هر شی دی هغه بېله خبر ده. ماخوستن یو خوب ویني، سهار راپورته کېږي وایي د 40 میلیون انسانانو د مراسلاتو، د ارتباطاتو، د افهام و تفهیم، د زده کړې، د تجارت، د کتابت، دا ټوله زمینه زه بندوم. په څه خاطر چې زه فکر کوم چې دا غیر اخلاقي دی. 50 اسلامي هېوادونه په نړۍ کې موجود دي، 2 میلیارده مسلمانان دي، 8 میلیارده د نړۍ نفوس دی. کوم بل حاکمیت دی؟ حتی شمالي کوریا دا کار نه کوي. شمالي کوریا چې معروفه ده په استبداد او په انحصار باندې، هغه انټرنیټ بند کړی نه دی، محدود کړی دی. ولې بند کړی نه دی؟ ولې په افغانستان کې یو څوک راپورته کېږي 190 هېوادونه موجود دي، 8 میلیارده انسانان په دې ځمکې په کره ژوند کوي، یو ناپېژندل شوی سړی راپورته کېږي وایي په افغانستان کې د ښځو تعلیم بند دی. په څه خاطر چې زه د قرآن او د حدیث نه زما تفسیر دا دی چې دا لازم نه دي. په بل سبا راپورته کېږي وایي زه خپل سیاسي مخالف هېڅوک نه منم، زه سیاست کولی شم، توبه نعوذ بالله، د خدای په نمایندګۍ نورو خلکو ته اجازه نه ورکوم. زه چې سیاست کوم زه یو خاص خارق العاده حیثیت لرم، ولې نورې سیاسي ډلې دي دا نه پرېږدم. واک انحصاروم، معادن خرڅوم، د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا نقض کوم، د افغانستان شتمنۍ ټولې انحصار کوم، په خپل تفسیر او تعبیر سره جنایتکار بخښم، بل سړی مجرموم، خلق قتلوم، او حق الاب او حق الله دواړه بخښم په خپل صلاحیت سره، او څوک ماته غږ هم نشي کولی. ښه، د دې حاکمیت یو تعریف دی. دا که دا ملګري هر توجیه ورته پیدا کړي، د دې حاکمیت نوم استبداد دی. استبدادي نظامونه که په شمالي کوریا کې وي د کمونیزم تر نامه لاندې، که په پخواني شوروي اتحاد کې وي تر سوشالیزم او کمونیزم تر نامه لاندې، که په اسلامي هېوادو کې لکه سوریې او لکه لیبیا او لکه عراق په اسلامي په نامه باندې، که په بل ځای کې وي، دا استبداد دی او د دې حاکمین مستبدین دي. استبداد یوازې په استبداد سره بقا کولی شي. دغه زموږ ملګري چې وایي چې مثلا دا یو ښه نښانه ده یا یو ښه مثال دی، نه،
استبداد په دې پوهیږي چې که دوی استبداد ونه کړي یوه ورځ هم دوی بقا نشي کولی. که طالب دغه زموږ تاسې غوښتنې چې دغلته دغه ډله ناسته ده او متفاوتو بکګراونډونو خلک راځي او دا د افغانستان هغه ښکلا هغه د تنوع ده. دلته داسې کس شته چې مثلا د یوه مشخص سیاسي جریان نمایندګي کوي، چپ، راست، دیموکرات، ټکنوکرات، اخوانست، اسلامست، ولې دا ټول په دې نظر دي چې که دغه طالب دغه زموږ تاسې مشروع حقه غوښتنې چې نن سبا په نړۍ کې دغه ځینې حقوق یونیورسل دي، یعنی په امریکا او په افغانستان کې، په عراق او په سوریه کې، په روسیه او په چین کې دغه حقوق ځینې یونیورسل حقونه دي، هغه په ټوله نړۍ کې منل شوي. که طالب د دغه حقونو دروازه خلاصه کړي بیا طالب نه پاتې کیږي او طالب په دې پوهیږي. د طالب حاکمین، د طالب مشران په دې خبره پوهیږي چې که دوی کنه غواړم په دې دوی پوهیږي که دوی په یوه ځای کې هم تعامل وکړو یا یې نرمښت وښودو بیا د دوی ماهیت بدلیږي. ښه، اوس دغه د انټرنیټ د بندېدا دلیل هېڅ بل دلیل نه لري، هېڅ بله توجیه نه لري، هېڅ بله تیوري د توطیې نشته. یوازینی دلیل دا دی چې دوی د استبداد د بقا او تداوم لپاره نور استبداد په خلکو حاکموي. یو په 2000 اول کال کې اخندزاده صاحب څوک و د طالب مقابل کې؟ جمهوریت و. دا ځینې ملګري چې دا اوس راځي بحث په یوه شي وي، دوی لاړ شي هغه د ملا نصرالدین قصه ده، ولې د مېرمنې ته روسي کلاوشې نه اخلي. موږ بحث په دې کوو چې وروره ته په ونه کې ناست یې مڼې پټوې. زه پوښتنه درنه کوم چې په دې ونه کې ختلی مڼې ولې پټوې؟ ته ما ته وایې وروره ښځې ته روسي کلاوشې ولې نه اخلي؟ موږ بحث د طالب په استبداد کوو، دوی لاړ شي جمهوریت ته ورمنډه کړي، دوی لاړ شي وروره په جمهوریت یوه تبصره وکړي، بیا پرې راتاو شي دغه مضمون فکر کوي چې زموږ د ذهن نه وځي. وروره په 2000 اول کال کې جمهوریت نه و، طالب ولې استبداد کوو؟ مکتب یې ولې تړلی و؟ پوهنتون یې ولې تړلی و؟ رادیو او تلویزیون یې ولې بند کړی و؟ آیا رادیوګانې او تلویزیونونه یې په څلیو باندې په پایو باندې نه و راځړولي؟ خو هغه د عامه خبر رسانۍ د عامه اذهانو د روښانولو وسیله وه. په 2015 کال کې انټرنیټ دی. په 2000 اول کال کې یا د هغه نه مخکې دوی ځان ته رادیو تلویزیون تهدید ګاڼو، ځکه خلک اذهان روښانه کېدل. په 2015 کال کې انټرنیټ ګڼي. په 2000 اول کال کې جمهوریت و، امریکا و، څوک و؟ دوی دغه طالب چې په 2000 اول کال کې ځان منهدم کو، څوک په مخالفت کې ولاړو؟ اکثریت افغانانو فکر کوي چې طالب د افغانستان د ژغورلو لپاره راغلی، په خپل حماقت، په خپل جهالت سره ځان منهدم کو او اوس هم هماغه کار کوي. دوی د انټرنیټ بندېدا د ساده هغه وګڼله. دوی فکر وکړو چې د افغانستان د 1994 کلو افغانستان دی، موږ به تلویزیونونه او رادیوګانې راواخلو، په پایو به یې وځړوو او خلکو ته به وایو چې بس. دوی خبر نه وو چې دغه د ټکنالوژۍ تداخل، د ټکنالوژۍ اغیزه په اوسني عصر کې، په اوسني ژوند کې چې د معلومات عصر ورته ویل کیږي، عملا دا څومره بشپړه، څومره عمیقه ده. دغه اوس موږ تاسې په دغه خپلو ژوندو کې هر څه ووایي چې ټلیفون هم درسره نشته. یو سړی چې بدون د ټلیفونه کور نه ووځي فکر کوي زه ورک یم، نقشه د کار نه کوي، د بانک سیستمونه د کار نه کوي، وروره د ارتباطاتو سیستم د کار نه کوي، ټلیفون د کار نه کوي، ایمیل د کار نه کوي، د فامیل دا ټول شیان په 21مه پیړۍ کې. تاسې پوهیږئ چې دغه اوس چې موږ تاسې خبرې کوو، د افغانستان 15% نفوس د مخابراتو د خدماتو تر چتر لاندې ژوند کوي. په افغانستان کې په میلیونونو انسانان د انټرنیټ د خدماتو نه مستفید دي. دوی خو فکر کړی و چې دغه موږ به انټرنیټ بند کړو، دا به په افغانانو باندې محدودیت راشي. په افغانستان کې ډېر سیستمونه دغه مخکې دلته یادوري وشه، اسیکوډا په نامه باندې Automated System for Customs Data، مثلا د افغانستان ATS په نامه یو بل سیستم دی د رادارو د کنټرول، یا مثلا نور سیستمونه دغه نړیوالې مخابرې چې دغه د کنټرول ټاور نه د طیارو سره تاسو خبرې کوئ، د افغانستان د ګمرکاتو سیستم فری بالانس او دغه نور سیستمونه چې دي د مالیاتو، مثلا د افغانستان کې دغه د مالیې ګرځولو 10% سیستم چې دی، داسې په سلګونو نور سیستمونه دي چې هغه د ځانګړو پروتوکولونو نه استفاده کوي. هغه پروتوکولو ته مثلا انټرنیټ پروتوکول، TCP/IP یا ترانسمیشن کنټرول پروتوکول، UDP دغه یوزر ډیټاګرام پروتوکول، یا HTTPS او FTPS او دغه نور دغه ټول مثلا IMAP او د ایمیل د کمیونیکیشن یا د لیږلو د دریافت سیستمونه، دغه پروتوکولونه چې کله تاسو ډیټا انتقالوي دا د انټرنیټ د پروتوکول نه استفاده کوي، یا داسې سیستمونه دي چې هغه د انټرنیټ سره انټرنیټ بیس سیستمونه دي.
مثلا دغه سکودا چې دی دا د انټرنیټ بیس او په افغانستان کې موږ هغه داخلي د فایبر یا لاست مایل فایبر چې ورته وایي هغه فایبر رینګ چې ورته وایي ملي هغه موږ نه لرو. ما پرون دا تشریح کړه چې تاسو د افغانستان ترافیک د افغانستان دننه وساتئ. ځینې ترافیکونه د افغانستان انټرنیټي ترافیک د افغانستان د یوه سرحد نه یا د یوه ګیټ وی نه وځي، مثال د پاکستان د لارې دا ځي په نیمه نړۍ باندې چکر وهي دا ترافیک بیرته راځي مثلا د ترکمنستان د لارې را ننوځي هرات ته. ځینې ترافیک مثلا د یوې ګیټ وی نه چې مثلا په هرات کې دا د دې ځای نه وځي ځي نیمه نړۍ باندې ګرځي بیرته راځي مثلا د قرغیزستان د لارې بیرته افغانستان ته داخليږي. دوی دغه شان ځکه په دوی کې خو نه هغه درایت شته، نه هغه شعور پکې شته، نه هغه ظرفیت تخنیکي لري. دا سیستمونه چې دوی بند کړل دغه ټول زیربنا د ارتباطاتو د الکترونیک ډیجیټل ارتباطات دا ټول هغه شول په دې تاثیر وکړ او دا ټول نیمګړي شول. حتی دغه مخابره چې موږ کوو دغه غږیزه مخابره په افغانستان کې یو ډیره غټه فیصدي د غږیزې مخابرې د وایس اوور آی پی د انټرنیټ د لارې د غږ د انتقال د پروتوکولونو استفاده کوي. دغه مخابراتي شرکتونه په دې خاطر چې قیمت راټیټ کړي او دغه نړیوال کال ټرمینیشن ورته وایي چې د یو بل نړۍ د طریقه ټلیفون راځي که د ټلیفوني شبکې د لارې تاسو استفاده وکړئ یا سټلایټي د دې قیمت ډیر لوړ دی. دوی دغه فایبر اپټیک های سپید ډیټا نه کار اخلي چې دغه نړیواله مخابره ټرمینیټ کړي په افغانستان کې. دا تنها په هغه باندې تاثیر نه کوي دغه مخابرات د شرکتو قیمتونه او د کپاسټي یا ظرفیت چې د دوی د بندویت اکثریت مخابراتي شرکتونو د خپل بندویت یا د خپل ظرفیت د معلوماتو د افغان ټلیکام د فایبر اپټیک نه ترلاسه کوي. افغان ټلیکام د افغانستان ته هغه ملي نیمه دولتي سهامي شرکت دی چې دغه ټول فایبر اپټیک زیربنا د افغان ټلیکام ده. افغان بي سي مو د کسان یو څه لاست مایل دغه فایبر جوړ کړی خو هغه ملي سطح او د نړیوال بیکبون سره وصل نه دي. یوازنۍ د ستونو فقرات سره چې افغانستان اتصال لري د افغان ټلیکام یا د افغانستان د ملي فایبري شبکې نه ارتباط لري او دغه فایبر رینګ هم تکمیل نه دی. بل ستونزه په افغانستان کې دا ده چې موږ په افغانستان کې یو مرکزی د ټرمینیشن سنټر چې هغه ته انټرنیټ ایکسچینج وایي آی ایکس پی ورته وایي په ملي سطح یو آی ایکس پی نه لرو چې ټول انټرنیټي خدمات راشي دلته ټرمینیټ شي او دې ځای نه بیا تقسیم بندي شي. ډیر شرکتونه ډیر مخابراتي دستګاهګان یا سیستمونه په مستقیم ډول سره د ګیټ ویګانو سره وصل دي. دا چې تاسو متلاشي کوي یا متضرره کوي یا فایبر اپټیک تاسو په افغانستان تاسو پوهیږئ په 2000 اول کال کې تر 2015 شپږم اوم کالو پورې حتی تر 2010 کال پورې په افغانستان کې یو ام بي انټرنیټ $4,500 قیمت درلود ځکه سټلایټ د لارې واردېدل. تاسو په افغانستان کې باید سټلایټ بیس سټیشن ولرئ، هغه سټلایټ باید انټرنیټ ډاونلوډ کړئ، هغه هم سرعت ډیر غیر قابل اطمینان دی، ډیر متزلزله دی، کیفیت د خدماتو دغه خدمات دغه فایبر اپټیک دغه ستون د فقراتو د نړیوال انټرنیټ فایبر اپټیک باندې ولاړ دی. دا چې تاسو بند کړئ په افغانستان کې تاسو د میلیونونو انسانانو نه تنها چې د انټرنیټ بلکې دغه د وایس او اس ام اس په خدماتو هم تاثیر غورځوي ځکه کپاسټي دغه مخابراتي شرکتونو چې دوی دغه انټرنیټ ټلیفوني سیستمونو پروتوکولونو استفاده کوي دا متضرر کیږي. دوی دغه شان نو سنجولي دا خو هغه خلک دي په چوټه انداز بس راغلي دي نو په مدرسه کې به دوی انټرنیټ او وروره د معلوماتي ټکنالوژي او د مصنوعي ځیرکتیا باندې چیرې به دوی بیچارهګانو زده کړه کړې وي. هغه وزیر صاحب قصه یو چا راته کوله بخښنه غواړم دغه ډیره مهمه ده. زموږ یو همکارو دغه مخابرات وزارت کې اخونزاده صاحب ډیر یو متخصص سړی په امریکا کې زده کړې کړې په اروپا کې د تصمیم ونیو چې په افغانستان کې پاتې شي. موږ ډیر تاکید وکړو چې وسره د خلک سره کار نه کوي وای نه خلک خیر زه به کوشش وکم. یو ورځ په مجلس کې ناستو دغه اقانی صاحب چې وزیر د مخابرات هغه پخوانی اقانی تخلص کوو زنه پیغام نوم یې څه شی وو په مجلس کې وای ناستو چینایان راغلي وو بله نجیب الله حقانی او هغه قسم تاسو پیژنئ باسط صاحب وفا صاحب زه به نور نوم ما سره د درې مجلسونو کې ډېر بد وضعیتونه کړي. وفا صاحب زما یادېږي زه دغه د قصه یې نور نه کوو چې هغه سړي مسؤلیت اخلي. زه ځکه هغه کابل کې دی اوسم. سلطان زاده صاحب دا سړی وایي د متخصص دی د سایبر سکیورټي د معلوماتي امنیت متخصص دی. هغه سړی په نړیواله سطح کار کړی زما همکار پاتې شوی. وایي زه په مجلس کې ناستم چینایانو سره په مجلس کې د اقانی صاحب سره وایي اقانی صاحب کومه خبره وکړه تخنیکي لحاظ غلطه وه. وایي ما ورته چې وزیر صاحب وبخښه دا خبره به زه اصلاح کړم. وایي چینایان چې ووتل 24 ساعته دی په خپل تشناب کې بندي کړی و.
د مخابراتو د خو وزارت دا واقعیت د وزارت چوکۍ سره یو دغه کوچنی د وزیر پسخانه په واخیسته. کوټه کې تاسو فکر وکړئ یو متخصص د معلوماتو د امنیت چې هغه وروره په څو هیوادو کې زده کړې کړي وروره دا اوس په امریکا کې لاس 15,000 ډالر د میاشتې معاش ورکوي. قسم درته اخلم که دا سیاسي خبرې وي. وزیر صاحب دا متخصص په خپل تشناب کې بندي کړي په دې خاطر چې تا ولې زما خبره اصلاح کړه. نو هغه ورته وایي چې وروره ته ناپوه یې، ته نه پوهېږې، بې سواده یې، چټیات وایي، د چینایانو سره ناست دي وروره خلک در باندې خاندي. په وزارت د مخابرات پوسټ هم ناست دی. زه مشاور د دغه دپاره یم چې ستا خبره اصلاح کړم. هغه یې په تشناب کې بندي کړي 24 ساعته. هغه سړی بېچاره چې راخوش شو د دولتي وظیفه یې پرېښوده. دغه د آی ټي په سکتور کې اخندزاده صاحب موږ په دې افغانستان کې ډېر کم تخصصي کادر درلود. دغه باسط صاحب ته معلوم دی. موږ اکثره کسان د مخابراتو په انسټیټیوټ کې په دې نورو پوهنتونونو کې په افغانستان خو دغه د آی ټي کریکولم هم داسې جامع کریکولم نه دی. په ډېر مشکل سره موږ دغه کادرونه وروزل په دې 16 کلو کې. او د آی ټي کادر داسې یو کادر دی اخندزاده صاحب چې دا اوس تر افغانستان امریکا ډېر ضرورت ورته لري. دا اوس تاسو اروپایي هر هېواد ته لاړ شئ په همغه سبا باندې تاسو ته په 15,000 ډالر معاش پیدا کېږي چې تاسو د معلوماتي ټکنالوژي برخه کې تخصص ولرئ. دا خلک وروره هغه راواخلي سهار نه تر ماخوستنه پیغورونه ورکوي چې ته د امریکایانو غلام یې او ته وروره جاسوس وې او ته فلانی وې او ته پستانی وې وروره لمونځ دې زده دی او که دې نه دی زده. ښه دا ټول قدر لاړ. اوس دوی راغلل په افغانستان کې وروره تاسو فکر وکړئ اخندزاده صاحب موږ عملا د معلوماتو په عصر کې ژوند کوو. بې د معلوماتو ته هېڅ شی هم نه یې، بې د ټکنالوژۍ ته هېڅ شی هم هېڅ کار نشي کولی. دغه نړیوال سویفټ سیستم د بانکي دغه نړیوال د معاملې د حوالې سیستم، نړیوال مخابراتو سیستم، ایمیل، دا ټول په انټرنیټ باندې ولاړ دي. په 21مه پیړۍ کې په 2025 کال کې یو سړی راپورته کېږي وایي زه د ټولې نړۍ برخلاف وروره انټرنیټ قطع کوم. او دغه خلاصون یې اخندزاده صاحب نه طالب شریفه شوی نه طالب سړی شوی، فقط د فشار خبره ده. دوی چې پوه شول چې وروره د ګمرک هغه تاسو به هغه د واتس اپ هغه غږونه اورېدلي وي چې د ګمرک مسؤلینو چیغې پورته شوې دا پرون ما ته سړي زنګ ووایو تر پرون ماښامه پورې لسګونه پروازونه چې افغانستان ته روان وو په دوبۍ کې ټول هغه سسپند شوي وو، ټول آن هولډ وو، ځکه چې په افغانستان کې هغه نړیوال سیستم د ریزرویشن چې دی هغه کار نه کوو. دغه د ریډیو ټاور سیستم چې تیارو سره ارتباط نیسي دی کار نه کوو، ځکه دوی خو په دې نه پوهېږي د خبرو په ارزښت. خبره دا ده چې دغه سهار هم دلته یو ملګري یوه خبره یاده کړه، ډېره اساسي خبره ده. خبره دا نه ده چې اوس انټرنیټ بند اوس خلاص. خبره دا ده چې په دغه لاره باندې دا اوبه چې تللي بیا ځي. خبره دا ده چې دا خلک ولې دومره صلاحیت ولري چې د خلکو نه اساسي حقوق واخلي، بیا سبا چې د اساسي حقوق خلاص کړي بیا موږ ورته وایو چې والله تشکر ډېر زیات مننه چې تاسو ډېر ښه خلک یې، دا زموږ حقونه هم چې بند کړي وو ولې دې اول بند کړل؟ تعلیم دی ولې بند کړی؟ مکتب دی ولې بند کړی؟ پوهنتون دی ولې بند کړی؟ خلکو ته د بیان د ازادۍ حق ولې نه ورکوي؟ خلکو ته د سیاسي انتقاد په پیغمبر باندې خلکو انتقاد کولی شوی، په صحابه باندې خلکو کولی شوی، په امیرانو باندې کولی شوی، تر دغه عثماني امپراتوري پورې په دې نړۍ کې دا اوس ډانلډ ټرمپ پرون یو رستورانت ته تللی و، وروره سړی ورته پورته شي امریکایي د نړۍ د ځواکمنترین هیواد ولسمشر دی، یو امریکایي ورته پورته شي وایي لعنت دې په تا وروره چې په فلسطین او په فلاني ځای کې د جګړه روانه کړې ده. نو ته وروره ته د ټولو خلکو پورته بیا ته کاش کې په تا کې دا ظرفیت خو وایي چې ته وروره انټرنیټ بندوي، ته په دې افغانستان کې خو لکه شمالي کوریا یو شبکه خو ته ولرې. کاش کې په تا کې دا ظرفیت وایي چې یو میخ خو ته جوړ کړي په افغانستان کې. کاش کې تا په مدرسه کې لکه د الازهر او لکه د مصر او لکه د نورو ځایو پوهنتونو استادان تا یو هنر او یو کمال هم درلودی، خو د دې زیړو کتابو بغیر نه وروره سواد هم نه لري، د افغانستان په فرهنګ هم نه یې بلد، په هېڅ هم نه یې بلد. او دغه دوګانګي اخندزاده صاحب چې ته وروره ستا وزیران او ستا مشران دي وروره آیفون 17 په جیب کې پراته وي او کته او پورته ګرځي او نور ملت ته دا شیان بند کړي دي، دا خو منافقت دی. او اخندزاده صاحب زه امید لرم چې دې خلکو یو سبق اخیستی وي د ولس د زور نه. په ټوله نړۍ کې وروره اوازه وه دغه 3 ورځې چې په افغانستان کې انټرنیټ باندې، او دا په دې اوسني عصر کې دا معنا لري چې تاسو انسانان د ټکنالوژۍ د عصر نه بوځئ د ډبرې عصر ته. ته دا اوس په اروپا په غرب کې د یو چا نه ټلیفون واخله هغه ژوند نشي کولی. ما ته په دې 2 ورځې 3 ورځې کې دغه خبرې مو راوړلې بس بیا به دویم دلته بیا راشو. او زه به دغه یوه وروستۍ خبره وکړم. ګورې اخندزاده صاحب دغه نن سبا دغه بشري تکاملي سیر دا د یوه هیواد یا د یوه ډلې یا د یوې مجموعې لاسته راوړنه نه ده. دغه د ټکنالوژۍ پرمختګ دا بشري تکاملي سیر دی. دا چې وروره ټول بشر په مخ روان وي او ته وایې چې نه زه په خپل لجاجت او د خپل حماقت د خاطر زه په شا روان یم،
دغه به نتیجه وي لکه اوس چې ورور هغه لاړه چې پورته واچوي بیرته دې په مخ راتو کېږي. پرون دې وروره انټرنټ بند کړی او نن دې وایي په خره سپرېدل یو شرم او د په خره راکوزېدل بل شرم. پرون دې بند کړو چې وروره دا غیر اخلاقي دی، به دې نن بیرته خلاص کړو چې والا فایبر ترمیم شو او فکر کوي چې دا خلک تاسو ته ناست دي دا ټول وروره په خبره نه پوهېږي یا ټول لکه تاسو غوندې جاهلین یې. مننه همدرد صاحب، تخنیکي ستونزه په هر حال باندې ډېر محترم